او په معاشره کې د هغې نه ډېر ښه اثرات په هغه باندې پرېوځي. ماشاءالله چونکې موږ د دې فیلډ سره تعلق ساتو نو دا ډېر بهترین د هغو څه کوي تیاری دا طالبان خو د مدارس او علما د دوه لپاره تیاری کوي او هغه نه دوی زده کړه کوي او په خپل طریقې سره هم الحمدلله. السلام علیکم ناظرین، تاسو ګورئ وسینه بر زوم دیسان. نن زه موجود یم جامع مدنیه مسجد لاهور کې. دلته یو غټ سالانه جلسه شوې ده. دې کې دا خلک ډېر راغلي دي، تورغن نه راغلي. دې باره کې دا مفتی صاحب نه پوښتنه کو. السلام علیکم جی. مفتی صاحب ماته تاسو ته وایي چې دا مقصد څه دی دا چې سالانه جلسه د دې مقصد دا و چې د طلبو صلاحیتونه را بیدار شي. طلبو په منځ کې تقریرونو مقابله او مسابقه او دغه شانتې د حسن قرات او د تلاوت چې طلبو کې شوق پیدا شي، ذوق پیدا شي چې تبلیغ او دعوت په دوه څنګه ورکړي خلک. دا تیاری څوک کوي؟ تیاری څوک کوي؟ تیاری دا طالبان خو د مدارس او علما د دوه لپاره تیاری کوي او هغه نه دوی زده کړه کوي او په خپل طریقې سره هم الحمدلله خو اعلی طریقې سره مهنت کوي. هغه تیاری کوم چې طالب علم ګټلې دي دې باره تاسو څه پیغام ورکوي؟ ماشاءالله الحمدلله دا د دې قابل او د دې مستحق چې هغه په دې دومره مجمع کې د خپل د مافي ضمیر اظهار وکړو او د هغې بیان وکړو او الحمدلله منصفین وغله اول نمبر ورکړو په اول پوزیشن کې هغه راغی. الله دې د هغه نور هم خدای پاک د هغه ترقي ورکړي او موږ به هغه لپاره دعا هم کوو انشاءالله. وضبطها وکیل احناف حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف یوں کی ہے: السیاست القیام علی الشیء بما یصلحہ. حضرت علامہ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف یوں کی ہے: ہی الحکمت الباحثۃ عن. ایک جز ہے اسلام کا، جز ہے سیاست تو انبیاء کا وظیفہ ہے. تو پتہ چلا کہ جو بھی قول جو بھی فعل عدل و انصاف کا سبب بنے وہ شریعت میں 13,00,000 مربع میل پر عظیم سیاست اور بصیرت سے اسلام کا پرچم لہرانے میں کامیاب ہو گئی. محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے سرشار ہونے والے ایسے لوگ جن کو بیڑے چلانے کا ڈر نہ تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ دنیا نے دیکھا کہ وہ سلطنتوں کے فاتح بن گئے، بڑے بڑے طاقتیں. سبق پر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. انتہائی قابل ضبط تکریم اسٹیج پر جلوے افروز علماء اکرام، مختلف مدارس سے تشریف لائے ہوئے طلباء اعزام اور تخت نشین پر تشریف فرما منصفین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام، مجھے آپ حضرات کے سامنے انتہائی سنجیدہ موضوع پر لب گشائی کرنی ہے اور خوش قسمتی یہ ہے کہ میرے مخاطبین بھی ایک سنجیدہ طرز فکر کے حاملین ہیں، اس لیے مجھے مربع انداز خطابت کی تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑے گی. سامعین محترم، یہ بات آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام کامل، مکمل بلکہ اکمل ضابط حیات ہے. یہ انسان کے ہر میدان میں رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو. اسلام کے اس جامعیت کو اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے انفرادی زندگی سے ہٹ کر اجتماعی زندگی پر چند معروضات پیش کروں گا. گرامی قدر، چند افراد مل کر ایک معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں اور افراد کی جتنی کثرت ہوتی ہے اس قدر مسائل بڑھ جاتے ہیں. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، معاشرہ میں امن لانے کے لیے کسی قیادت اور نظام کی ضرورت ہوتی ہے. اس نظام کو عرف میں سیاسی نظام کہا جاتا ہے. سیاست لغت میں اجتماعی نظم و نظم کا نام ہے اور اضطراب اور امور کی درستگی کا نام ہے جن کا تعلق دنیا اور آخرت کے ساتھ ہے. رب ذوالجلال کا ارشاد ہے: الذین مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا. تمام ادیان و شرائع
میرے بھائیوں، لوگ سمجھتے ہیں سیاست کرنا آسان کام ہے. یہ آسان نہیں، یہ منہ کا نوالا نہیں، ہر وقت جہنم کے کنارے پر ہے. یاد رکھو، حکومت بالذات مقصود نہیں، بلکہ اس میں اصل مقصود اتباع شریعت ہے. اگر ہم حکومت اور سیاست میں اتباع شریعت کی پاسداری نہ کریں، مغربی سیاست کے جھوٹ کی وجہ سے اسلامی سیاست کا اعلان نہیں کر سکتے، اظہار نہیں کر سکتے، کیونکہ مغربی اصطلاح کے اندر عظیم سیاستدان محترم سامعین اور جناب صدر، غیر اسلامی سیاست کے خطوات سے ذرا اور نقاب کو اتارتا چلوں. آپ کے سامنے غیر اسلامی سیاست کے چہرے پر لگے بدعنوانات نکالتا چلوں. آپ کو بتاتا چلوں کہ اس غیر اسلامی سیاست نے اپنے چہرے پر کون کون سے بدعنوانات مل رکھے ہیں. امیر کو پلک چپکتے ہی انصاف کا ملنا اور غریب کو انصاف کے حصول کے لیے اسلامی سیاست میں حکمران اللہ کے سامنے جواب ہے اور عوام کی خدمت کو عبادت قرار دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسلامی سیاست کی بنیاد اخلاقیات، عدل و انصاف، شفافیت اور مساوات پر مبنی ہے. ہمارے خلفائے راشدین کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے اختیارات کو عوام کی فلاح کے لیے استعمال کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر خواب کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسلامی سیاست میں حکمران اللہ کے سامنے جوابدار ہونے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام قابل قدر علماء کرام اور وارثان علوم نبوت و منصفین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاح الدین ایوبی کے پیروکار کہا عمر فاروق کے نام لیوا آج ہم بحیثیت مسلمان اس مقدس سرزمین کے لیے آواز اٹھانے سے بے قاصر ہے. سامعین محترم، بنا دیا ہے سرزمین فلسطین کو اعزاز حاصل ہوا کہ مسجد اقصی کے قیام کے لیے جگہ کا انتخاب اسی سرزمین میں ہوا جو تمام انبیاء کا قبلہ رہا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا اسلام میں اس کی طرف جن کا تعلق امریکہ اور اسرائیل اور یہودیوں سے ہے. خدا کی قسم آج تم علماء کی سیاست سے اس وجہ سے بے خبر ہو. سامعین محترم، یہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہے. ترمذی شریف میں حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کے وارث. وكان أمر الله قدرا سنة الله في الذين خلوا من قبل بسم الله الرحمن الرحيم
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. څنګه مفتی صاحب؟ شکر دی الله کرم دی. مفتی صاحب ماته دا سوته وای چې د سالانه تقریر مسابقه د مقصد څه دی؟ د دې مقصد دا دی چې طلباو ته دا تربیت ورکول چې سبا په قوم کې لاړ شي خپل مافي ضمیر اظهار ډېر په ښه طریقه باندې کولی شي، دعوت کار ته لاړ شي خلکو ته په ښه طریقه باندې دعوت ورکولی شي او په معاشره کې د هغې نه ډېر ښه اثرات په هغه باندې پرېوځي. خاص طور کوم واړه ماشومان چې دي هغو چې په مقابله کې حصه اخیستې ده او بیا چې کوم پوزیشن هولډر دي د هغو والدین ته جنن پته ولګي چې زمونږ بچو داسې مقابله کې حصې اخیستې بیا پوزیشن هولډر دي هغه به ډېر زیات خوشحاله شي او مدرسې ته په بچو راوستو باندې به هغو ښه مطمئنه شي. کوم چې پوزیشن نه اخیستلی دی هغې باره کې څه وی تاسو؟ کوم چې پوزیشن نه دی اخیستی دا هم شهسوار دي، دا ټول د میدان ته راغلي، میدان ته راتله کمال دی. دا نه ده چې پوزیشن یې وانه اخیست نو کمال د هر هغه طالب دی چې هغه دې ځله راغلی هغه په تقریر کې حصه اخیستې یا په حسن قرات کې حصه اخیستې هغه هر یو کامیاب دی، هر یو پوزیشن هولډر. دا څنګه یې؟ الله کرم دی ورو باندې ده. دا سالانه سابقه چې تقریر مقابله شوې ده د مقصد څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اصل کې بنیادی مقصد دا دی چې علما چې دي د دو کوم میدان چې دی هغه د معاشره اصلاح ده، نو دا افراد تیارولی چې د معاشره په اصلاح کې خپل کردار ادا کړي. دا طالبان چې څنګه سبقونه وایي علم حاصلي د دې سره دو تقریر په میدان کې هم دو مخې ته لاړ شي چې د معاشره په اصلاح کې خپل کردار ادا کړي. او دا نن سبا که تاسو ګورئ نو نورې سرګرمیانو کې طالبان لکه بچیان ملوثي او دغه نو دا د هغو یو رجحان یو دې طرف ته راوړل چې هغو یو بهترین مبلغین جوړ شي، بهترین داعیان جوړ شي، بهترین لکه تقریر والا جوړ شي چې معاشره په اصلاح کې خپل کردار ادا کړي او د کوم بې راهروي ده او بې دیني ده د هغې د ختمولو لپاره خپل بهترین کردار ادا کړي او د بنیادي مقصد دا دی. دا کوم کوم ښار نه خلک راغلي دي؟ دا مختلف مدارسو طالبان دي او دا تقریبا 31 طالبانو چې دو په دې مقابله کې حصه واخیسته او تقریبا د حسن قرات نو د لاهور کوم مدارس چې دا تقریبا ټوټل 41 بچانو چې هغه د کې حصه واخیسته. د دې موږ 3 کټګوري جوړ کړو لکه نو هر کټګوري کې 3 پوزیشن او 9 پوزیشن بچو په دې کې واخیست. کوم چې پوزیشن هولډر طالب علم هغه باره کې تاسو څه رائے دی؟ ماشاءالله چونکې موږ د فیلډ سره تعلق ساتو نو دا ډېر بهترین داغو لکه کاوش دی او په مستقبل کې دا ډېر بهترین مبلغین او مقررین ثابت کېدی شي او ان شاء الله که دو باندې مزید محنت وکړی شي، دو ګروم کړی شي نو ان شاء الله دا به یا د معاشره په اصلاح کې او د قوم په تعمیر کې ان شاء الله خپل حصہ اچي. عام خلکو له څه پیغام ورکوي تاسو؟ پیغام دا دی چې موږ ټول د دین سره او د اهل علم سره او د اهل دین سره محبت ساتو او دارنګې د معاشره په اصلاح کې او د هغې د خلکو په اصلاح کې خپل کردار ادا کو، ځکه چې معاشره د افرادو نه جوړیږي نو چې د افرادو اصلاح وشي ان شاء الله د معاشره اصلاح وشي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه یې؟ بس شکر دی د الله دعاګانې دي ستا، شکر دی کرم دی د الله. تاسو څنګه یې؟ خیر الحمدلله. ستاسو نوم؟ زموږ نوم واجد سعید دی. جی واجد صاحب بھائی تاسو ماته دا وایه چې مدرسه لولل خیال څنګه راغی؟ جی بس د الله تعالی شکر دی. ټولو ناول خو زه د خپلو استادانو ډېره شکریا ادا کوم چې کوم موږ سره ډېر زیات محنت کړی دی دې باره کې او د خپلې مدرسې د تمامو اساتذه کرامو طلبه کرامو هم شکریا ادا کوم، خصوص د حضرت مولانا مفتی مودقل صاحب کوم چې د مدرسې محتمم دی او بیا نائب محتمم قاری بدرالدین صاحب زه هغو ډېره شکریا ادا کوم چې موږ سره ډېر محنت کړی دی او د هغه محنتونو نتیجه الحمدلله ثم الحمدلله نن ستاسو په مخ کې وه. الله سالانه تقریري مقابله کې الله فضل و کرم سره اول پوزیشن ښه راغی. مبارک. خیر مبارک. تجوید کوم مدرسه ته کړی دی؟ تجوید خو الحمدلله خپله جامعه اسلامیه فریدیه کې مو کلی دی خو د درس نظامي سره یو ځای سره ښه کلی دی، لکه جدا کورس سره تجوید نه دی کلی، کتابونو سره ښه تجوید کړی دی. اوس کتابونه لولي؟ جی اوس کتابونه وي. څومره کال پاتې؟ الحمدلله زمونږ خو 5 کال دی او 3 کاله نور پاتې دي. دې نه بعد څه اراده دی؟ ان شاء الله تعالی د دې نه بعد هم دغه اراده ده چې ان شاء الله تعالی چې څنګه کم تربیت موږ له خپل استادانو راکړی دی دغه میشن کې به چلیږو ان شاء الله تعالی د خپل دین مدارس د دین حفاظت لپاره ان شاء الله تعالی او تر مرګه پورې به ان شاء الله دا کار کوو. کوم
کوم چې پوزیشن نه اخیستلې د طالب علم هغې باره کې څه پیغام دی تاسو؟ زه د ټولو طلبای کرامو شکریه ادا کوم او خصوص مبارکباد ورته ورکوم چې چا پوزیشن اخیستی دي او بالخصوص زموږ د تورغر چې کوم سرپرستان دي حضرت مولانا مفتی بشیر یوسفزئی صاحب دی او سراج الرحمن خټک صاحب دی. بیا چې زموږ د جی ټی آی طلبه اسلام کوم صدر دی حافظ عباد عثماني صاحب، زه د هغه هم شکریه ادا کوم. د هغو په لوی محنتونو سره چې کوم دی سالانه دا تقریب مقرر کیږي او دا چې کوم دی پروګرام کیږي او په دې پروګرام کې زموږ د تورغر چې کوم غریب نه غریب طالبان دي هغو ته پکې هم حصه میلاویږي او د مالدارو نه مالدارو ته هم. اور الحمدلله ثم الحمدلله نو په دې پروګرام په وجه باندې الحمدلله زموږ علاقه هم مشهوره ده، زموږ علما هم مشهوره دي او طلبه هم مشهورېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم؟ صلاح الدین. صلاح الدین صاحب، تاسو ماته دا وایه چې مدرسه لولو تاسو څنګه آیډیا راغل؟ الحمدلله ډېر بهترین چونکې موږ په خپله د انتظامیه کې وو او زما الحمدلله څه کړی دا نایب صدر عهده ده نو ډېر بهترین جامعه مدنیه جدید کې موږ ډېر بهترین سالنه مسابقه وه او ډېر بهترین ماشاءالله طلباو دې کې شرکت وکړو اور بهترین انداز سره ټول طلباو خپل خیالات اظهار وکړو. د تقریري سابقه کې هغې مقصد څه دی؟ د دې بنیادی مقاصد چې دي هغه طلبا زموږ ضلع تورغر په سطح باندې کوم طلبا کرام دي هغو کې معاشره کې هغو خپل اظهار ما فی الضمیر چې کوم دي خیالات چې کوم دي هغه اوبرول زموږ مقصد دی اصل چې هغو څنګه معاشره کې خپل خیالات او اظهار کولی شي. کوم چې پوزیشن افضل طالب علم هغې لپاره تاسو څه وی؟ هغوی لپاره موږ خو حتی الامکان کوشش وي چې موږ جی ټي آی چې کوم دا کابینه ده هغوی طرف نه هغوی لپاره کتابونو په شکل میں انعامات اور بعض اوقات موږ کوشش کوو بجټ مطابق چې هغوی لپاره نقد انعامات هم کوشش کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. تاسو نوم؟ زما نوم سید الرحمن دی. سید الرحمن بھائی، تاسو ماته کوم ځای نه راغلي؟ زه جی کوم ځای نه راغلي؟ زه د ضلع تورغر سره تعلق ساتم، لاهور جامعه اشرفیه چې کوم د ایشیا عظیم یونیورسټي دلته تعلیم حاصلوم اور ایم اسلامیات پارټو کې هم څه کاله. مدرسه لولو آیډیا چا راکړو تاسو له؟ دا خو زموږ شورونه تقریبا 4-5 کاله وشو چې دا موږ طلبه کرام لپاره کوشش دی، لکه دا د طلبه کرام لکه تنظیم دی، دا دو په خپل کوشش کوي فن اور دا زموږ علما کرام چې دغه موږ سره د فن دغه متعلق دغه کوي نو ټوټل انتظامات چې هغه ترتیب دغه چې د جلسې پروګرام دغه چې هغه ټول طلبه کرام کوي. لکه کوم چې تقریري مسابقه شوې ده د دې مقصد څه ده؟ د دې بنیادی مقصد دا دی چې قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایي چې وجعلنا من الماء كل شيء حي، چې الله رب العالمین چې موږ یو هر یو چیز ته چې د زندگی ورکړله د اوبو په ذریعه من دی. ګوره انسان چې دی لکه څنګه چې اوبه په یو ځای باندې پرتې هغه استعمالیږي نه هغه بدبو په هغه کې پیدا شي، هغه ناکاره شي، هغه د استعمال نه وځي. نو دقسې مثال د انسان دی، هر کله چې انسان د خپل صلاحیتونه بار معاشره کې ښیي کنه نو دلته راشي هغو تقاریرو کې خپل ما فی الضمیر بیان کې هغو کې چې کوم دنده پټ صلاحیتونه نو هغه معاشرې ته راشي، بیا سبا هغو ته په معاشره کې خبره کول ډېر اسانې لکه خپل ما فی الضمیر بیانولی شي، هر قسمه معاشره کې هغه بیا په هغه موضوع باندې خبره کولی شي. کوم طالب علم چې پوزیشن نه اخیستلی دی هغې باره کې څه رایه دي تاسو؟ ګوره دې کې خو ټول طلبه کرام دا چې هغه د قابل انعام لکه خو ځنې پکې داسې چې هغو کوشش زیات کړی، محنت زیات کړی. ګوره هر کله چې یو فیلډ کې انعامات ورکوي دا د هغه طلبه د حوصله افزایي له ورکوي. یو قسم لا کوم چې لږ کمتری هغو په هغه کې نور کوشش کوي او کوم چې پوزیشن اخیستی د هغو نه خپل ځان ښه نور مخکې بړاوي. لکه څنګه چې حکومتي سطح باندې نور څه انتظامات کېږي حکومت هغو له انعامات ورکوي نو ځکه نوجوان طبقه هغې طرف ته رجحان زیاتېږي. دقسې موږ دلته انعامات ورکوو د طلبه کرام چې رجحانات دې طرف ته زیات شي. ستاسو څه رایه دی چې هغه طالب علم استادونه څنګه شکریه ادا کوي؟ ګوره دې ټول طلبه کرام چې بیا دی هغو د لکه د سر خوشحاله شي، لکه د علما کرامو طلبه کرامو شکریه ادا کړي. داسې د هغو شاته چې کوم نور لکه سرپرستان دي کور والا دي هغو د ټولو علما کرامو طلبه کرامو شکریه ادا کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم؟ ممتاز الله غزالی. کې دې تقریري مسابقې مقصد څه دی؟ د دې مقصد دا دی چې زموږ جمعیت طلبه اسلام یو یونټ دی د تورغر په سطح باندې. د دې مقصد دا دی چې موږ طلبه کرام کې یو شوق پیدا کړو، دا چې نور طالبان ګوري هغو به یو شوق پیدا کېږي او بل کال یعنې بل پیله کال چې کوم شی وایي کسان زموږ کم دې کال تاسو په خپل وکړه زموږ کسان ماشاءالله د هغې نه لیول راغلي طالبانو کې شوق پیدا کېږي. کوم چې دا طالب علم یې هغې پوزیشن نه اخیستلی و هغې باره کې څه رایه دی؟
هغوی خو مطلب دا دی 45 کسان دي نو 45 والا خو ټول پوزیشن نشي اخیستی خو 2 درې پکې اخلي نو هغوی څه کال یې وانغېستو اراده کوي بل کال به انشاءالله ښه په اراده مند شواب اخلي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم؟ راحت الله. راحت الله صاحب تاسو ماته دا وایه چې کوم چې دا تقریر مقاصد دی د څه مقصد دی؟ دا تقریری مقابلے گورا قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ فرمائے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم باللتی هی احسن. دا ټوټل آیات چې دا د تقریری مقابلے مصداق دی یعنی په طلباو کې داسې یو شعور پیدا شي یو داسې مافی ضمیر کو اظهار کول یو طریقه پیدا شي چې معاشرې ته هغه وځي مخکې په معاشره کې هغه خپل خبره کولی شي خلقو په مخ کې. او بله خبره دا چې په هغو کې علمي استعداد چې کوم دی هغه په هغو کې دنده پټي چې کله هغو سټیټ ته راشي او په سټیټ باندې خبرې وکړي نو هغو چې دی د هغو هغه علمي استعداد چې دی علماو په مخ کې هم راښکاره شي او کم طلبه چې دی په دې کې زیات محنت وکړي هغو پوزیشن یې والي کم چې نور طالبان دي هغو د دې نه دا عبرت حاصل کړي چې آینده لپاره به چې دی موږ هم په دې کې حصه اخلو او چې دی هغو محنت شروع کړي او چا چې زیات محنت کړي هغو چې دی په دې کې پوزیشن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم؟ احمد نواز. رب نواز. احمد نواز. احمد نواز صاحب تاسو ماته دا وایه کوم چې دا طالب علم می هغه پوزیشن نه اخیستلی دی هغه باره کې څه رائے دی؟ ګوره شعر دی که نه وی ګرتے ہے شهسوار میدانوں میں نو غټه خبره خو دا ده چې د علماو په مخامخ سړی راشي او دې ځای کې خپل خیالاتو اظهار وکړي نو دا هم ډېره زیاته غټه او اوچته خبره ده. باقي په پوزیشن اخیسته نه اخیسته هغه د مقدر خبره ده او دا کوم کسانو چې تقریرونه کړي ماشاءالله ټولو بهترین تقریرونه کړي او ښه په احسن انداز سره ټولو کړي او پوزیشن صرف 3 پوزیشن هولډرې وي او 2 هغې نشسته وي یعنی یو د رابعه پورې او یو د دورې پورې نو هغو کې 6 پوزیشن چې کوم واخیستې نو هغه بالکل کم چې منصفین حضرات ناسو نو د هغو چې کوم استعداد او د هغې مطابق هغو له پوزیشن یې ورکړلې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم؟ اویس خان. اویس خان تاسو ماته دا وایه دا تقریر مسابقه شوې ده د دې مقصد څه دی؟ بس د دې مقصد دا دی چې زمونږ طالبان کې لغونې شعور راشي او سبا داسې یو جلسې یا داسې یو غټ پروګرام یا هغې کې یو سړی د زړه دغه سره خبره کولی شي چې سبا خپل یو مسجد کې سړی کښېني په منبر باندې خبره کولی شي د وړو په زړه کې دا کوم یره چې دا نه او موږ خپل علماو شکریا ادا کوو چې هغو زموږ لپاره هر سال لپاره دا یو دغه کوي. کوم چې عام طالب یې هغې لپاره څه رایې دی ستاسو؟ بس هر طالب چې دی هر محنت چې دی هر طالب له ضروري دی بس څوک محنت کوي هغه مخې ته وځي څوک نه کوي هغه شاته پاتې کېږي او انشاءالله ټولو ته دا امید دی چې هغو ټول محنت وکړي او هر طالب له پکار ده چې هغه هر میدان کې ځان مخې ته وباسي. دلته جانان جانان زمون اوسیږي پر رحمتونه راوریږي پشین ګنبد رحمتونو جوړ باندې. جی ناظرین تاسو مفتی صاحب رائے واورېدل مفتی صاحب وایي دا لرې نه راغلي دي او تورغان نه دا طالب علم راغلي دي د دې جذبه دی د دې لپاره چې دوی سره خپل میزبان ادریس خان له اجازت ورکوي. الله نگهبان.